اکثر زموږ لاس ته یو شی راشي یو پروډکټ راشي موږ دا سوچ کوو چې دا په څه کې استعمال راځي د دې کار څه دی او د دې قیمت څومره دی موږ د ځان سره دا سوچ کوو مثلا زما سره په لاس کې دا یو دی زم چې د دې کار به صحیح دا به څه کار کوي او د دې قیمت په څومره کې چې ځان له اخلم نو چې قیمت هم معلوم کوم نو بالکل تاسو معلومولای شئ د هر چا په موبایل کې ګوګل لینز اپلیکیشن هغه په مدد سره تاسو معلومولای شئ کله چا سره نه د ګوګل پلی سٹور نه تاسو ډاونلوډ کولای هم شئ خو تقریبا په هر انډرایډ موبایل کې ګوګل لینز اپلیکیشن خپل ډاونلوډ شوی تاسو په خپل موبایل کې ګوګل لینز اپلیکیشن کولا کوئ به تاسو هغه پروډکټ راولئ هغه شی براولئ د کوم چې تاسو قیمت معلومول غواړئ او یا دا کار څه کوي دا معلومول غواړئ را به شي ګوګل لینز اپلیکیشن ته دلته تاسو کیمرې د آیکن ښکاري په باندې ورغشي کلیک کړئ تاسو به دا شی په لاس کې ونیسئ دا شی تصویر به تیو باسئ هڅه ښکاري دا به تاسو له دا یو شی ډیټیکټ کړي نو څومره چې دې پروډکټ په باره کې په نیټ کې صحیح کم ځای کې خرڅېږي چا به آرټیکل لیکلی هغه ټول به تراوړئ اوس دلته کې تاسو ښکاري چې په دلته کې د دې قیمت څومره دی دلته کې د قیمت څومره دی یو به کې تاسو کولا کوئ تاسو لیدلی شئ د یوټیوب ریزلټ هم راوړله د آرټیکل ریزلټ هم راوړله او چې څومره ای کامرس سایټ کې دا پروت دی هغې درته هم راوړله تاسو پکې کم یو هم کتل غواړئ په یوټیوب کې به ځان پوهه کوئ په آرټیکل کې به ځان پوهه کوئ که تاسو یې اخیستل غواړئ نو دې تاسو ای کامرس سایټ هم راوړئ هغه کې تاسو هغې سیم شي قیمت یې معلومولی شئ دا شی انفارمیټیو ویډیو زه روزانه ښیږم که تاسو زما آی ډي نه فالو کړي خامخا یې فالو کړئ